د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس شیخ محمد یعقوب نیازی د لوړو زده کړو وزارت څخه د راغلي پلاوي او د هیواد د بیلابیلو پوهنتونونو له راغلو استادانو او مسؤلینو څخه د قدردانۍ ترڅنګ خوښي وښوده چې جوړ شوی سمپوزیم په پوره بریالیتوب سره پای ته ورسید او ګڼ شمېر استادانو پکې خپلې علمي مقالې وړاندې کړې. الحمدلله دا سمپوزیم د افغانستان په تاریخ کې اولین غټ علمي سمپوزیم و چې د دې مخکې کابل سمپوزیم جوړ کړی و کنفرانس و هلته 22 که 20 پورې مقالې وړاندې شوې وې. د خوست شیخ زاید پوهنتون دغه افتخار لري چې زموږ په رهبرۍ کې 87 علمي تحقیقي او څېړنیز مقالې وړاندې شوې. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا په خپلو خبرو کې د شیخ زاید پوهنتون له مشرتابه او استادانو څخه مننه وکړه چې یاد سمپوزیم یې په ښه توګه ترتیب او خپلې مقالې یې پکې وړاندې کړې. د زیاته کړه د ډېری پوهنتونونو استادان له سمپوزیمونو سره بلد نه دي او دوی په پلان کې لري چې د ورته نور علمي او اکاډمیک سمپوزیمونه په بیلابیلو پوهنتونونو کې جوړ کړي. د پکتیا پوهنتون یو تن استاد چې په دې سمپوزیم کې یې ګډون کړی د سمپوزیم د ارزښت او ګټو په اړه وایي. عموما د نظریات په علم په عملي علم باندې بدلول دا د سمپوزیمونو او تحقیقاتو کار دی چې زاید پوهنتون دا قدم واخیست. په ولایتي پوهنتونونو کې دا کریډیټ دوی ته ورکړل شو، لومړی کار د دوی و، لومړی اقدام د دوی و. زه مطمئن یم چې نور پوهنتونونه به هم دا کار وکړي. د لوړو زده کړو وزارت د معین وعده دا وه چې ټولو پوهنتونونو حتی ځینو پوهنتونونو وعده ورکړې وه، هلته اعلان وکړ. ځینې پوهنتونونه د نور هم پلان لري خو د دې کال په جریان کې ډېر پوهنتونونه د تحقیقاتو سمپوزیمونه ولري چې دا سمپوزیمونه هم د هېواد هم د ادارې هم د سیاسینو هم د مشرانو هم د تحصیلي او تعلیمي ادارې او مجموع کې د څېړونکو لپاره ډېر ګټور دي. وروسته د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه الحاج سراج الدین حقانی، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست شیخ ندا محمد ندیم او ګڼ شمېر استادانو ته تیار شوي مډالونه او ایوارډونه ورکړل شول.